بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د مایکروسافټ ورډ دویم لیکچر ته. په تیر لیکچر کې د هوم مینو په باره کې موږ تاسو مکمل خبرې وکړلې. وویل چې هوم مینو کوم ګروپس لري او د هر ګروپ باره کې مفصل وغږېدلو. اوس راځو د انزرټ ټاب ته یا د انزرټ برخې ته. انزرټ په ورډ کې یو له مهمو برخو څخه ده، مهمو ټابونو څخه ده. په دې کې ډېر مفید او ډېر ښکلي ګروپونه شتون لري. دغه یو څه نن موږ تاسو مطالعه کوو. لومړی ګروپ چې دا پیج ګروپ ورته ویل کېږي. په پیج ګروپ کې د موږ سره لومړی برخه کور پیج ده، کور پیج اپشن ده. تاسو که لیدلي وي که څوک مثلا اسایمنټ لیکي یا بله لیکنه کوي، کور پیج ورته ورکوي. کور پیج هغه لومړی صفحه ده د یوې لیکنې. که ته اسایمنټ لیکې، که کتاب لیکې، مثلا که مجله لیکې، بل څه جوړوي، کور پیج ورته ورکول کېږي. نو هغه موږ په دې ځای کې ورته ډیزاین کوو. دا بیل بیل ډیزاینونه دي د کور پیج لپاره. تاسو کولی شئ هر یو ډیزاین انتخاب کړئ. صحیح ده؟ مثلا تاسو دا ډیزاین خوښ شو یا مو دا ډیزاین خوښ شو یا دا ډیزاین د فرض کوو. دا موږ سره کور پیج ده. اوس دلته په لومړی هغه کې موږ څه ورته ورکوو؟ نوم ورته ورکوو د لیکنې. مثلا لیکنې ته نوم ورکوو فکر جوړونه. دا یوه لیکنه تاسو کوئ، فکر جوړونه یې ټایټل شو. صحیح ده؟ دا تاسو کولی شئ دې ته پرون چې موږ هم مینو کوم اپشنونه ویل، کولی شئ فنټ ورته انتخاب کړئ. همدا ډول فنټس اندازه یې لوړه کړئ، بولډ یې کړئ، مثلا ښکلی ډیزاین ورته ورکړئ. راشئ دلته دا ډیزاین ورته ورکړئ، فکر جوړونه، رنګ یې تغییر راولئ. ټول اپشنونه د هم مینو څخه ورباندې عملي کولی شئ تاسو. صحیح ده؟ دا مثلا زه غواړم په دې ډول سره ډیزاین وکړم. بهیج بدر مې نه خوښېږي، مثلا بهیج زار د هغه لپاره. نو دا د موږ سره د کور پیج هغه ده. ډاکومنټ سب ټایټل هغه فرعي عنوان یې څه ده. مثلا ورته لیکم د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځی یا د ننګرهار پوهنتون د عامه ادارې پوهنځی. د سب ټایټل ورته ورکوو. صحیح ده؟ هر شی چې تاسو سب ټایټل یې هغه ورکولی شئ. ډیټ ده، کوم تاریخ ده، کوم تاریخ کې مثلا د لیکنه شوې ده. او هغه ډیجیټل سیګنیچر ده چې موږ کومه وروسته وایي په هکله باندې خبرې. او بل چې د کمپنۍ اډرس ده، ته خپل اډرس ورکوې، د کمپنۍ اډرس، د پوهنتون اډرس چې ورکوې. دا په دې برخه کې موږ سره د کور پیج ده. مقصد موږ سره د یوې لیکنې هغه کور ده، هغه اصلي هغه یې ده، صفحه یې ده. لکه څنګه چې اسایمنټونه تاسو کوئ، په هغې کې کور پیج مهم ده. نو دې ځای څخه تاسو کولی شئ کور پیج ورته انتخاب کړئ. مثلا دا کور پیج موږ چې ته خوښېږي، کولی شئ دا کور پیج ورته وټاکئ. صحیح ده؟ هر ډول کور پیج چې تاسو خوښېږي نو له همدغې مینو څخه یې ټاکلی شئ. ورته انزرټ ټاب د کوم مینو څخه، د کوم ګروپ څخه؟ د پیجز د ګروپ څخه. صحیح ده؟ دا د موږ سره کور پیج شو. دویم برخه د موږ سره بلانک پیج ده، خالي صفحه ده. ځینې وخت موږ لیکنه کوو، مثلا یو څه لیکو د خپلې لیکنې په ادامه باندې. دا لیکنه لومړۍ صفحه کې ده. مثلا لیکنه نه غواړم په دې صفحه کې نور څه راشي، نو بلانک پیج باندې کلیک کوو. اتومات یوه خالي صفحه څنګه کېږي موږ سره اضافه کېږي. تاسې ګورئ دا لومړۍ صفحه ده، اتومات موږ سره بله صفحه اضافه شي. اوس د موږ سره تر اوسه بله صفحه نشته. سمه ده؟ غواړو یو بله صفحه مې اضافه کړو. اوس ګورئ د موږ سره پیج 2 دلته موږ سره چې راشي، دلته بلانک پیج باندې کلیک وکړو، اتومات موږ سره درېیمه صفحه مې اضافه شو. دا یې بلانک پیج کمانډ وظیفه ده، خالي صفحه اضافه کوي. بل چې د پیج بریک ده. صحیح ده؟ پیج بریک چې ته ویل کېږي، د دې په واسطه باندې موږ سره د یوې صفحې څخه بلې صفحې ته اتومات اورېدلی شو. بلانک پیج د موږ سره مکمله خالي صفحې اضافه کوي. دا د موږ سره پیج کې بریک راولي. مثلا زه لیکنه کوم، د هغې څخه وروسته پیج بریک راولم. پیج بریک د موږ سره وروسته په هغې کې کومک کوي ډېر، چې کله موږ عنوانونه په برخو باندې ویشو. لکه تاسو لیدلي وي ځینې کتابونه د موږ سره هغه لري. مثلا اوس دا کتاب ګوره، اتم څپرکی ایریز، وینئ؟ ګوره شپږم څپرکی فنکشنز، څلورم څپرکی لارښوونې. یعنې هر څپرکی د موږ سره بیل هغه لري، هیډر لري. هر څپرکی د موږ سره بیل فوټر لري. هر څپرکی د موږ سره بیل ډیزاین لري. ځینې وخت ځینې کتابونه کې لیدلي وي د هر څپرکي د هغه رنګ بیل رنګ اوسېږي. هغه د موږ سره همدلته پیج بریک څخه استفاده کوو. صفحې د موږ بریک یې کوو، یعنې په څو برخو باندې یې ویشو. صحیح ده؟ د دې اپشن څخه به استفاده کوو. دا موږ سره پیجز ګروپ و. د انزرټ ټاب. دویم هغې ته ټیبل ده. ټیبل یو د زیات استفاده کوونکو ګروپونو څخه ده. ډېر زیات استفاده کېږي په ورډ کې. اکثره وخت موږ تاسو ډیټا په ټیبلز په شکل باندې ښیي.
نو ټیبل یو دی موږ سره په دې شکل باندې اډ کېږي اتومات. صحیح ده. کله چې کلیک وړاندې وکړو دا ټیبل په هماغه شکل سره دلته موږ سره اضافي شو. دا یو طریقه. دویم دې څخه ډېر خلک استفاده نه کوي. دا والا هغه څخه د دغه څخه زیات استفاده کوي انزر ټیبل څخه. د موږ سره یو کالمز دی یو روز دی. کالمز څه معنا؟ کالمز هغه ته ویل کېږي یو کالم د یو رو ده سطر او ستون چې په هغه کې موږ ورته وایو پښتو کې ستون او سطر. صحیح ده. رو د موږ سره سطرونه دي روز او کالمز د موږ سره ستونونه دي. د موږ سره اوس فرض کوو شماره لغت معنا جمله یو کتاب لیکئ تاسو د انګلیسي لغت ترجمه کوئ. صحیح ده. شی لري شماره لري لغت ده معنا ده او جمله ده. څو هغه شول د موږ سره 4 کالمه شول د موږ سره. دا چې څو لغات اډ کوي هغه تاسو روګانې دي. مثلا 100 لغات اډ کوي 200 لغات 50 لغات 60 لغات هغه شی د موږ سره روز دي هغه روګانې دي. کالمز د موږ سره څو ضرور دي 4 کالمه ضرور دي. صحیح ده. څو لغات اډ کوو په دویم هغه کې ورته وکړو. مثلا زه وایم زه غواړم 60 لغات اضافي کړم نو 60 روګانې به د موږ سره جوړي 60 سطره به د موږ سره جوړ شي. هغې څخه وروسته انټر باندې پریس کړو. ګوره دلته اوس هیډینګ ورکوو دې ته شماره لغت معنا او جمله. دا یې هیډینګ شو موږ سره. اوس دلته زه منظم شمارې ورکوم اوله شماره دویمه دریمه دلته لغات لیکم دلته معنا لیکم دلته جمله ورسره. صحیح ده. دا هیډینګ ته کولی شي ډیزاین ورته ورکړي. مثلا راځي هوم ته بولډ کوي رنګ یې تغییر راولي بل رنګ ورته ورکوي هیډینګ ته. راځي دلته مثلا ګلو ته په دې هغه باندې کلیک کوي یو بل ډیزاین ورته ورکوي. دا یې هیډینګ شو. اوس د شمارې ورته اډ کوي اوله شماره دویمه دریمه او لغات لیکم داسې هم ورته ورکوي. دا د موږ سره ټیبل ډیزاین شو. صحیح ده. روز او کالمز باندې پوه شوې. دغه د موږ سره روګانې دي. دا یو د موږ سره یوه رو ده یو رو دوه روګانې درې رو یعنې سطرونه دي او دا د موږ سره ستونونه دي 4 ستونه او 20 روګانې یا 25 روګانې موږ سره کړي دي. لومړی هغه د موږ سره هغه ښیي سطر ښیي چې څو سطره ولري. په دې چې کله ټیبل انزرټ کوو لومړی هغه د موږ سره څه ښکاره کوي سطر ښیي. اوس د یوه ټیبل منځ کې ما بل ټیبل انزرټ کړم مثلا. صحیح ده. تاسو ګورئ دلته په دې ځای کې انزرټ ټیبل دا لومړی هغه د موږ سره څه شی ده کالم ښیي یعنې ستون ښیي. دغه د موږ سره ستونونه دي. دا یو بیل بیل ستون دی د 4 دانې. صحیح ده. چې څو ستونه کوي هغه دلته په لومړۍ رو کې ورته لیکي او چې څو کالمه څو روګانې ورته ورکوي څو سطرونه ورکوي هغه په دویم فیلډ کې به ورته لیکي. سمه ده. دا موږ سره ساده ټیبل ده. اوس ته کولی شې دې ټیبل ته بل ډیزاین ورکړي. صحیح ده. کولی شې دې ته ډیزاین ورکړي. را به شي ډیزاین ته دلته ډېر ښکلي ډیزاینونه شتون لري. ته کولی شې یو ډیزاین ورته انتخاب کړي. صحیح ده. مثلا ما چې ډېر خوښېږي دا هغه 2 ډیزاینونه دي چې زه یې خپله ډېر استفاده کوم. صحیح. هر څوک خپل ډیزاین مثلا چې کوم ډیزاین خوښي خو د ما دا 2 ډیزاینونه ډېر خوښېږي او ډېر استفاده ورڅخه کوم. مثلا دا ډېر ښکلی ډیزاین دی نسبتا نورو ته خصوصا چې دغه هیډینګ رنګ کې موږ تغییر اوس راولو مثلا سپین رنګ ورته وټاکو او بولډ یې کړو نو ډېر ښکلی ډیزاین راځي. سمه. تاسو کولی شئ خپلې خوښې بل ډیزاین ورته وټاکئ چې کوم ډیزاین ستاسو خوښېږي. دا اوس یعنې ما خپل ذوق دا دا ډیزاین ورکړم. تاسو کولی شئ دلته ډیزاین ټاب څخه بېلابېل ډیزاینونه دي کوم بل ډیزاین ورته انتخاب کړئ کوم بل ډیزاین ورکړئ. مثلا شاید یو چا دا ډیزاین خوښ شي تاسو مربوط کړي نو چې کوم ډیزاین تاسو ورته ورکوئ. صحیح ده. دا د موږ سره د انزر ټاب کې د ټیبل هغه د کمانډ ده. د دې په واسطه باندې ټیبل جوړېږي ټیبل جنریټ کېږي. یو د ټیبل جوړول دي چې ساده ټیبل موږ خپله جوړوو. بل د موږ سره څه شی ده دا ده چې موږ ټیبل ډرا کوو. زه وایم نه زه ټیبل غواړم رسم کړم خپله نه غواړم چې دغسې جوړ کړم. صحیح ده. څه ډول ټیبل رسموي زه غواړم په دې ډول سره ټیبل جوړ کړم. صحیح ده. هغې په منځ کې بل ټیبل وي د هغې په منځ کې بل ټیبل وي مثلا داسې. ته کولی شې د خپلې خوښې یو ټیبل هم جوړ کړې. مثلا یو شي ته ټیبل داسې نه جوړېږي چې ته مالته فکس روز او کالمز ورکړې په دې ډول ته ټیبل ډیزاین کوي خپله جوړوي. د کوم ځای له لارې دلته به راشې انزرټ ته ټیبل ډرا ټیبل ته. په انزرټ ټیبل کې موږ سره فکس ټیبل انزرټ کېږي لکه مخکې چې موږ انزرټ کړو. په ډرا ټیبل کې ته نه وایې ټیبل ډرا کوي. ډرا څه معنا رسم کوي. صحیح ده. بل د موږ سره چې دا مهم اپشن هغه کې انزرټ کې ټیبل کې د اکسل څخه ټیبل اخیستل دي. صحیح ده. په اکسل کې مثلا ته کار کوي همالته ټیبل جوړوي فقط په دغه باندې کلیک کوي اتومات هغه د اکسل ټیبل دلته مثلا زه لیکم دلته لیکم
شماره لغت معنا په اکسل کې اصلا موږ دا شان نه لیکو صحیح ده په اکسل کې موږ محاسبات کوو مثلا لیکو چې مصارف څومره دي کریډیټ څومره ډیبیټ څومره د هغه د اکاونټینګ مربوط هغه مثلا جورنال سره رقم جوړ شو لیجر سره رقم جوړ ټرایبلانس کوم هغه شو فرضاً موږ په اکسل کې کوو صحیح ده ممکن دغه لپاره څوک نور سافټویر استفاده کوي خو تا په دې ځای کې یو ټیبل مثلا جوړ کو په دې ډول سره ته کولای شې دا ټیبل اوس څنګه کې په همدې ځای کې استفاده کړې صحیح ده اوس دا ټیبل اتومات دلته انسرټ شو د اکسل څخه اتومات یعنی مایکروسافټ چې دا دوی چې څومره پروډکټس جوړ کړي دي په خپل منځ کې ډېر ښه هغه څه کولای شي انټرفیس یعنی ډېر اسان دی یو د بل سره په اسانۍ سره اړیکه نیولی شي ګوره اوس مکمل د هغه نه ټیبل انسرټ کړلو ورته ډېر په اسانۍ سره ځکه دا ټول یو کمپنۍ جوړ کړي اپس دي په خپل منځ کې ډېر ښه کنکشن سره کولای شي په کوم اپشن باندې ټیبل اکسل سپریډ شیټ اتومات دلته ټیبل کې په چاپ کې دا ډول راځي سمه ده بل اپشن چې موږ سره مهم اپشن هغه ټیبلز کویک ټیبلز دي ځینې ټیبلونه مخکې جوړ شوي مایکروسافټ جوړ کړي دي لکه په پروګرامینګ چې موږ هیډر فایلونه لرو چې مهم کود په هغې کې اچول شوی ده فقط موږ یې انسرټ کوو دلته هم هماغه کنسپټ ده دا ټیبلونه مخکې جوړ شوي دي مثلا جنتري ده ته چې اوس دې ته بل ټیبل جوړوي په دې شکل ډیزاین ورکوي لیکې مثلا هغه کوي ډېر وخت غواړي ته فقط د مخکې جوړ شوي ټیبل څخه استفاده کوي ډیزاین هم خپله ورته ورکولی شي کوم ډیزاین مثلا تا خوښېږي فرض کړه هماغه د ما خپل ډیزاین دې ته ورکوي صحیح د ما دا ډیزاین خوښېږي مثلا شاید ته وایې ناز دا ډیزاین ورکوم ناز دا ډیزاین ورته انتخابوم صحیح ده دا ډیزاین ورکوم صحیح ده دا مخکې جوړ شوي ټیبلونه دي دا ټیبل د مینو بل اپشن و صحیح ده نو ټیبل په هغه کې څو هغه دي برخې دي یو دا برخه ده صحیح ده دې نه ډېر استفاده نه کېږي ډېر کم خلک ډېر استفاده کوي انزر ټیبل نه ډېر استفاده کېږي د ډرا ټیبل نه استفاده کېږي اکسل سپریډشیټ نه او کویک ټیبلز نه د ټولو باندې پوه شوي د ټیبلز له ګروپ څخه وروسته د موږ سره الستریشن ګروپ دی الستریشن اصلا یعنی شکلونه ډیزاینونه ټول د دې هغه مربوط کېږي شکل که ته خپل ډاکومنټ کې مثلا کتاب لیکې بل شی لیکې څومره شکلونه چې ته ته اړتیا ده مثلا ته کتاب لیکې چې پرنټر تشریح کوي پرنټر شکل ته هم ضرورت ده صحیح ده ته به راځې په دې باندې به کلیک کوي دوه هغه ته درکوي سورس ته کوم شکل چې راخلې د انټرنیټ نه اتومات راخلې که نه د خپل کمپیوټر نه راخلې ته وایې نه دیس ډیوایس د همدغه ډیوایس نه زه غواړم چې راواخلم ولې نه لیکلي چې دیس کمپیوټر چې دیس ډیوایس یې لیکلي ځکه چې ورډ چې تنها د کمپیوټر لپاره نه ده شاید ته موبایل کې استفاده کوي صحیح شاید ته مثلا کوم بل ډیوایس کې استفاده کوي نو ځکه موږ په دیس ډیوایس باندې کلیک کوو ښه دیس ډیوایس نه زه ساکس د کوم ځای نه رااخلم مثلا ما چې خپله کوم کتاب باندې کار کړی دی یو کتاب نکس رااخلو بوکس رایټینګ راځو دلته ایمیج څخه IT فنډامنټل سپیکس دا ایمیج دی صحیح ده مثلا زه غواړم یو ایمیج انزرټ کړم کوم ایمیج ده مثلا دا ایمیج انزرټ کوم صحیح دلته مثلا په شکل کې تغییر راولم ته کولی شې د بیل ډیزاینونه ورکړي صحیح ده کوم ایمیج ته انزرټ کړو اتومات موږ فارمټ هغه ته راځو ټاپ ته ګورئ ټاپ اتومات تغییر شي فارمټ ټاپ ته راغلو صحیح ته کولی شې دې ته اوس بیل ډیزاینونه ورکړي مثلا دا ډیزاین شاید تا خوښېږي دلته هغه هم ولري شیډو هم ولري سیر هم ولري هر ډیزاین ته ورته ورکولی شي د انزرټ مینو څخه پکچر باندې کلیک کوو دیس ډیوایس او د هغې څخه وروسته پکچر ورته انتخابوو چې کوم پکچر ده په هغې پکچر باندې کلیک کوو اتومات څنګه کېږي انزرټ کېږي د موږ سره په دې شکل دلته بیا فارمټ مینو کې هغې ته موږ هغه ورکوو مثلا په کتاب کې اکثر موږ دغه آپشن ډېر ورباندې کوو ځکه کتاب کې داسې شکل راشي نو ډېر داسې بل رقم ښکارېږي لکه شي باندې داسې کټ کړی غوندې صحیح ده داسې ډېر هغه باید ښکاره شي لکه اوس ګوره کونجونه ټول داسې جوړ شول لکه رښتیا کتاب شکل چې وي وینې ډېر داسې په ښه شکل سره ښکارېږي رسمي غوندې ښکارېږي نو هر چا مربوطه مثلا ځینې خلک وایي نه د ما دا پریم خوښېږي زه پریم ورکوم لکه عکس څوک انزرټ کوي داسې باید ښکاره شي لکه پریم کې جوړ شوی ته دا ورته انتخابولی شي مثلا دلته ځینې دایروي شکل ورکوي ځینې دا شکل خوښوي ستاسو په علاقه پورې ده چې کوم شکل تاسو خوښېږي چې تاسو ایمیج یې ولري مثلا څوک وایي چې نه زه په دې شکل کې غواړم ښکاره کړم صحیح ده نو تاسو بیا کولی شئ خپل د خوښې وړ هغه ورته وټاکئ دا د موږ سره د پکچرز کمانډ و په دې کې ستونزه شته د پکچرز د کمانډ نه وروسته د الستریشن ګروپ کې شیپس دي شکلونه مخکې ډېر شکلونه مایکروسافټ جوړ کړي دي ته کولی شې صرف کلیک ورباندې وکوې مثلا زه غواړم دا شکل انزرټ کړم صحیح ده
خپل ځان خوشحاله ښکاره کوي یا مثلا کوم بل شي لپاره دا شکل انسرټ کوي استفاده ورڅخه کولی. صحیح ده. دا بېلابېل شکلونه چې مایکروسافټ جوړ کړي دي. نو د انسرټ مینو له شیپس څخه په استفاده تاسو کولی شئ. دا 4 شیپس دلته ده، په دې باندې کلیک کوئ. مثلا شاید ته وایې چې نه ما هغه شکل نه خوښېږي، ما دا شکل خوښېږي، سمه ده دا شکل به انسرټ کړو. صحیح ده. ځینې مثلا ځینې وخت تاسو داسې یو کتاب لیکئ چې هغه دا ډول شکلو ته اړتیا لري، کولی شئ دا شکل هم څنګه کړئ ورته انسرټ یې کړئ. نور موږ سره د شیپس په ګروپ کې مثلا دا نور هغه هم شته، شکلونه هم شته. صحیح. دا بېلابېل شکلونه شتون لري. ته کولی شې مثلا نوی شکل ډیزاین هم کړي. دلته سمه ده شکل مثلا جوړوي، نو د هغې لپاره به په چی باندې کلیک وکوئ، د دغو هغه څخه په استفادې د یو نوی شکل دلته جوړولی هم شي. انسرټ مینو شیپس دا بېلابېل شکلونو څخه استفاده پکې کولی شو. او سمارټ آرټ، سمارټ آرټ موږ سره هغه شکلونه راخلي چې هغه یعنې سمارټ غوندې دي. دې هغه یو سخت دی. صحیح ده. خپله چې ته جوړوې دې ډیزاین کول دا ډول شکلونه، نو دا مخکې له مخکې جوړ شوي دي. فقط موږ کلیک پې کوو اتومات موږ سره هغه کېږي انسرټ کېږي. په دې کې تاسو تغییر هم راوستی شي. دې ښه والی دا ده مثلا دلته راځئ لیکې لکه دیاګرامي شکل باندې لیکو اکسیجن. صحیح ده. په دویم هغه کې لیکو نایتروجن. کیمیاوي معادلې د ما نه دي یاد چې اکسیجن او نایتروجن څه شی جوړوي، زه نه پوهېږم. تاسو کولی شئ بیا خپله دلته مثلا ورسره لیکئ چې کله حرارت ورته ورکړل شي. صحیح ده. د هغې څخه وروسته څه شی تولیدوي، دلته لیکي مثلا سمثینګ سمثینګ یو شی ورته لیکي. کله چې مثلا بل کوم عدد تولیدوي دا هغه ده. صحیح ده. د هغې څخه وروسته مثلا چې کله دوی ته بېرته یخوالی ورکړل شي یا مثلا کوم بل څه، یعنې هغه شکل ته داسې کولی شي خپل هغه دیاګرامي شکل باندې ته جوړولی شي. ته مثلا هغه ټول ورته ټاکلی شي. مطلب مې دا دی ځینې وخت موږ غواړو یو شی په دیاګرامي شکل باندې وښیو، دیاګرام په شکل باندې. ته کولی شي دلته بېلابېل ډیزاینونه ورته انتخاب کړي او استفاده ورڅخه وکړي. یعنې مایکروسافټ ورډ ښه والی په دې کې ده چې د یوزرانو ټول ضرورتونه دوی په نظر کې نیولي دي او د هر شي لپاره د یو څه کار کړی دی. صحیح ده. که چېرته موږ ته یې دې توانایي نه درکړې چې موږ خپله یو شی هغه کړو، یعنې ورزیات کړو، چې اکثر دا توانایي ورکوي په لوړو ورژنونو کې، خصوصا په 2019 کې 19 هغه کې ورژنونو کې چې خپله یوزر کولی شي لکه د لاټکس غوندې یو څه تغییرات پکې راولي. اما بیا هم تر ډېره حده پورې د یوزر هغه ته توجه کړې ده، ضروریاتو ته. لکه اوس ته ګوره څومره ښه شکل سه هغه ښیي، دیاګرام ښیي چې مثلا لومړی دا شی هغه کېږي، بیا دا یو ځای کېږي، دغې مرحلې په نتیجه کې مثلا دا هغه شی تولیدوي، بیا داسې هغه شکل یې ډېر ښه رسي. د څه شي په مرسته باندې موږ دا کار کولی شو؟ د انسرټ د ټاب د سمارټ آرټ په مرسته باندې. سمارټ آرټ یعنې هوښیار ډیزاین دی. صحیح ده. او بل چې د موږ سره ډېر مهم هغه چې ډېر استفاده ورڅخه کېږي په دفتري کارو کې څه شی ده؟ چارټ. چارټ چې ده د 2019 ورډ ښه والی په دې کې ده وبښئ چې دا د اکسل سره اتومات کنکټیویټي پیدا کوي او د اکسل چې کنکټیویټي پیدا کړه ډېر په اسانۍ سره په چارټ کې تغییرات راوستلی شي. مثلا زه یم دا چارټ ما خوښېږي، زه غواړم همدا انسرټ کړم. اوکې کلیک ورباندې کوم. صحیح ده. چارټ انسرټ اتومات اکسل کې دې لپاره انټري هم وشوله، یعنې دومره اسانتیا یې منځته راوړې ده چې په اکسل کې د همدغې چارټ لپاره انټري هم وشوله. اوس تغییر هم پکې راوستلی شي. ښه والی دا ده مثلا زه غواړم چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی د اول صنف چې کوم محصلین دي د هغوی د مضامینو ارزیابي واخلم. صحیح ده. نو لیکم چې لومړی مضمون مثلا څه شی ده؟ فرض کوو پروګرامینګ ده. پروګرامینګ صحیح ده. دا یې لومړی مضمون شو. د هغې څخه وروسته راځو دویم مضمون ته یې مثلا آی ټي، دریم مضمون مثلا کالکولاس، مثلا بل مضمون یې اسلامیات. صحیح ده. اسلامیک سټاډیز. دا مضامین دي. ګوره اتومات په دغه ځای کې چېرته وګورئ پروګرامینګ، آی ټي، کالکولاس، اسلامیک سټاډیز اتومات دغه ګرافونو ته نومونه ورکړل شو. اکثرا په کله چې هغه کېږي تاسو چېرته لیدلي وي په پوهنتون کې مثلا تاسو نه پوښتنې کېږي، ورقې درکول کېږي چې دا استاد دا شی څنګه دی، دا خصوصیت څنګه ده، تاسو هغې ته نمرې ورکوئ. هغه نمرې اتومات موږ راځو دلته بیا انسرټ کوو ورته. مثلا د استاد عملي کار څنګه ده، دلته راځو عملي برخه. عملي برخه دلته یې نمرې ورته ورکوو. صحیح ده. مثلا
نوي نمرې. دویم راځو تیوري. د استاد په تیوري کې څنګه ده، او بل مثلا کورنۍ دنده. صحیح ده. دا شان استاد څومره نمرې لري. مثلا تیوري کې د استاد نمرې چې دي 88 دي، مجموعي نمرې چې موږ فیصدي پیدا کړل ورته دغه محصلینو څومره نمرې ورکړي دغه څخه. په کورنۍ دنده کې مثلا استاد ډېر جدي ده 100 نمرې ورته ورکوي. صحیح ده. یا چېرته جدي وي ځینې استادان محصلین کمې نمرې هغې ته ورکوي 50 نمرې ورته ورکوي. صحیح ده. دا د هغې نمرې راوتې اتومات. ګوره ښه والی څه دی د هغه مثلا په آی ټي کې یو بل استاد چې ده د هغې 100 نمرې دي، په دې کې هم 100 دي، او په کورنۍ دنده کې مثلا هغه ډېر ښې کورنۍ دندې ورکوي او هېڅ یې ګوري نه، هغې ته هم 100 نمرې ورکوي. صحیح ده. په ټولو کې 100 نمرې دي. فرض کوو مثلا په کالکولاس کې استاد چې ده 45 نمرې په دې کې وړي دي، 45 په دې کې مثلا ډېرې دي په هغه کې، او په کورنۍ دنده کې مثلا 45 نمرې دي. صحیح ده. او په اسلامیاتو کې فرض کوو 100، تیوري کې مثلا 98 او په کورنۍ دنده کې 55. اوس ګوره څومره ښکلی ډیزاین یې موږ ته وکړ. نوره دا بنده وو، دې ته ضرورت موږ نه لرو. صحیح ده. موږ ته ډېر ښه ښکلی چارت جوړ شو. پروګرامینګ مضمون دې نه ټول معلومات موږ اخلو. نور د چارت ښه والی دا د مکمل معلومات موږ ته مکمله ډیټا شو دی موږ سره. دا اوس پروګرامینګ مضمون چې ده د شین څه معنا دلته موږ ته کومک کړی عملي، یعنی پروګرامینګ په عملي کار کې څومره نمرې لري 15 یا 90 نمرې لري که نه. مثلا په تیوري کې څومره نمرې لري دومره نمرې لري، په کورنۍ دنده کې څومره نمرې لري دومره. داسې د چارت په شکل موږ ته شی ښکاره کېږي. دا یې موږ سره السټریشن شي، یعنې د تصویر څخه موږ نور ټول اخذ کړلی شي. هر مضمون په کوم هغه کې مثلا آی ټي چې د په ټولو شیانو کې سلسل ده پوره هغه لري که نه. دا یو سر مضمون نه موږ هغه دقیق هغه کړلی شو. تنام دا یو بل ښه والی ده چې تنام دا یو شکل نه لري. اوس ته کولی شي دې ته بل شکل ورکړي، مکمل په شکل کې تغییر راولي. صحیح ده. مثلا دلته راځي بل ډیزاین ورته ورکوي، دا ډیزاین ته خوښېږي، دا ډیزاین ته خوښېږي، مثلا کوم بل ډیزاین ته خوښېږي. ته کولی شي مختلف ډیزاینونه ورته وټاکوي. دا ګوره څومره ښکلی ډیزاین دی، په شیرو کې هر څه درته ښکاري. دا رنګ د دې معنا ده، او دا هغه د مضمون نوم ده، او دا شکل شو. دا تاسو چارت جوړ شو. صحیح ده. چارت ټایټل هم ورکولی شي، ورته وایي چې ارزیابي د استادانو ارزونه. دا ټایټل شو. اوس دغه یوه تصویر څخه مکمل معلومات موږ د اول صنف اخلو. مثلا چارې د محصل هغه چې څه هدف دی ټول موږ د څخه اوس ترلاسه کولی شو. ټول محصلین ارزیابي د څخه کړی شو. بل ښه والی دا چې په دې کې تغییر هم راوستی شي. صحیح ده. مثلا کوم بل هغه د خوښېږي په دې شکل باندې ښکاره کوي، دا ډیزاین د خوښېږي، یا مثلا دا ډیزاین د خوښېږي. هر ډیزاین چې ستاسو خوښېږي هغه ورته انتخابولی شئ. او بل هغه ده چې فلټریشن هم پکې کړلی شي. مثلا موږ غواړو یو څه فلټر کړو. صحیح ده. تنها عملي برخه یې زه وایم فلټر کوم، تنها همدا دې ماته ښکاره شي. کولی شي دلته یې انتخاب کړي. صحیح ده. دلته راځو فلټریشن باندې کلیک کوو، ولې کار نه کوي. عملي، تیوري او کورنۍ دنده. صحیح ده. اوس چارې به موږ سلیکټ کوو، په قطم هغه ښکاره کېږي. ګوره عملي دا نور څنګه دي، هایډ دي ورسره. صحیح ده. تیوري مثلا تنها کوو، کورنۍ دنده تنها موږ فلټر کوو، ټولې فلټر کوي. تنها یو مضمون فلټر کوي، مثلا تنها پروګرامینګ مضمون موږ ته ښکاري، تنها آی ټي مضمون موږ ته ښکاري، تنها کالکولاس ښکاري، تنها مثلا اسلامیات. فلټریشن ورباندې کوي، هماغه سپیسیفیک هغه ته ورځي، مضمون ته ورځي. بل کلر یې دی، په رنګ کې هم تغییر وستلی شي. کولی شي مثلا نور رنګونه ورته انتخاب کړي، په دې رنګو څخه استفاده کولی شي، دې رنګو څخه. نو دا د دې هغه ښه والی دی چې مایکروسافټ ورډ موږ سره کومک کړی ده. ته کولی شي ځینې برخې ورڅخه لرې کړي یا ځینې برخې ورته اضافي کړي. صحیح ده. اوس دغې ته هم ته ټایټل ورکولی شي. صحیح ده. د اضافي ټایټل ورته راغی، یا کولی شي ځینې ټایټلونه ورڅخه کم کړي. مثلا ګوره کومه برخه کمیږي، مضامینو نومونه. صحیح ده. کولی شي کم یې کړي یا ورته زیات کړي ځینې برخې. ډیټا ټیبلز. اوس ګوره د هرې هغه ټیبل دې موږ سره ښکاره کېږي. مخکې ټیبل نه و. پروګرامینګ په عملي کې 90 نمرې لري، په تیوري کې 98 لري، کورنۍ ده کې 50 نمرې لري. د هر ډیټا ټیبل دې موږ سره ښکاره شو. ته کولی شي دا هم ورته اضافي کړې. اوس چې مکمل جدول شو، یعنې مکمل ټیبل شو، مکمل استفاده ورڅخه کولی شي په هره برخه کې. صحیح ده. دا د انزرټ مینو د چارت ګروپ ګټه ده. چارت هغه ګروپ ده چې ډېر زیات استفاده کېږي، خصوصا په دفتري کارونو کې. نو دا چې تاسو په عامه اداره پوهنځي کې نو دفتري کارونو لپاره دا باندې باید ډېر زیات تاکید وکړئ او ډېر ښه یې زده کړئ.
صحیح ده. نو د چارت څخه وروسته سکرین شاټ ده. دا ډېر ساده هغه د اپشن ده. سکرین شاټ باندې کلیک وکړه، اوس د کوم ځای نه سکرین شاټ اخلي. صحیح ده. مثلا زه وایم دغه ځای نه سکرین شاټ اخلم، اتومات دغه سکرین شاټ ماته. صحیح. دې ته شکل هم ورکولی شي، مثلا کوم شکل باندې په دې شکل په دې شکل یو شکل هم کولی شي ورته وټاکي. سمه ده. دا سکرین شاټ ګروپ شو په انزرټ کې. او اډز ان بل مکمل ګروپ ته دی موږ سره. اډز ان ګروپ چې دا په دې کې فکر کوم 2014 کې دی یا 2014 افیس کې اضافه شوی ده. دې کولای ده چې مایکروسافټ ورډ کولای شي چې له نورو شیانو سره کنیکټیویټي ورکوي. مثلا تاسو ګورئ دلته ایموجي ګورئ، دا تاسو په ورډ کې نشته ده. که ورډ 2019 انسټال کړئ تاسو په ورډ کې دا نشته ده، ځکه دا ما د اډز ان له لارې ورته اډ کړې ده خپل ورډ ته. دا ایموجي لکه هغه چې ایموجي کیبورډونه دي دا علامې نه دي. خوله خلاص یو خوله بند یو په دې شکل او په دې شکل. صحیح ده. سترګې پټې یو سترګې خلاصې. دا د موږ سره ایموجي کیبورډ دی ته ویل کېږي. سمه ده. نو دا که چېرې تاسو غواړئ چې ځینې اضافي شیان خپل ورډ ته هغه کړئ، دا مخکې له مخکې جوړ شوي هغه دي، یعنې شاید مایکروسافټ دا خپله نه وي جوړ کړي. نو ته مایکروسافټ اجازه ورکوي یو تھرډ پارټي ته چې تاسو د اپلیکیشن سره کنیکټیویټي وکړي، تاسو ډیټا ورولېږي. اما دې یو توان دا ده چې هغه ډاکومنټس چې تاسو لپاره مهم دي، مثلا ته ډېر غټ کتاب لیکئ، یو ډېر مهم کتاب لیکئ، په هغې کې تاسو هېڅ کله هم اډز ان مه استفاده کوئ، د دغې برخې څخه استفاده مه کوئ، ځکه هغه تھرډ پارټي چې تاسو هغه ته اکسس پیدا کوي، هغه تاسو مکمل معلومات هم اخیستلی شي. تاسو کتاب مکمل څه لیکلی هغه مکمل اخیستی شي. په کوم کې چې مثلا اوس دغه شیان ما لیکلي دي، دغه د ایموجي چا جوړه کړې ده ایموجي کیبورډ، هغه کولی شي مکمل د ما دغه ټیبل هم کاپي کړي، د عکس هم کاپي کړي، نور شیان د ځان لپاره کاپي کړي، مکمل اکسس د ما ډاکومنټ ته لري. صحیح ده. نو اډز ان برخې په واسطه باندې ته کولی شي چې ځینې تھرډ پارټي شیان څنګه کې راواخلې، خپل هغه ته یو ځای کړې، لکه ما د ایموجي کیبورډ سیټ کړی دی ورته. صحیح ده. دغه ډاکومنټ ته مثلا زه کولی شم چې اوس کلیک وکړم اتومات دلته زیاتېږي ایموجي ده. صحیح ده. دلته یې سایز هم ټاکلی چې په کوم سایز کې، مثلا په لارجر سایز کې. سمه ده. سایز یې په دغه ځای کې ته ورته ټاکلی چې کوم سایز باندې اوسېږي، نو دا یې د سایز ښه آپشن شو. دا د موږ سره ویکیپیډیا خپله د موږ سره اډز ان ده. د دې لپاره چې ځینې وخت موږ دلته یو لیکنه کوو، بیا ځو ورډ ته، په ورډ باندې کلیک هغه وبښئ کروم باندې، په کروم کې یو شی سرچ کوو، بیا ویکیپیډیا ته ورځو، اکثره معلومات له ویکیپیډیا څخه رااخلو. صحیح ده. بیا هغه کاپي کوو، بیا مثلا په هغې باندې لولو اسانه. اډز ان ویکیپیډیا زه اډز ان کوم، یعنې ویکیپیډیا انټرفیس دلته اکسس کوم په خپل ډاکومنټ کې. اوس دلته چې ماته شی په کار کېږي اتومات یې لیکم ورته، مثلا لیکنه څه ته وایي. اوس ویکیپیډیا ماته دې په هکله باندې معلومات راکوي. ویکیپیډیا وایي چې دې په هکله زه معلومات نه لرم، خیر د پښتو ده بوک رایټینګ انګلیسي باره کې هغه پښتو دپاره خو ماشاءالله موږ ډېر ښکلي معلومات په انټرنیټ کې لرو، ځکه یې داسې ښه ځواب راکوي. صحیح ده. نو راځو رایټینګ ته، مثلا رایټینګ په هکله باندې اوس ویکیپیډیا ماته معلومات راکړل. صحیح ده. چې رایټینګ څه شی ده، څومره هغه لري، اتومات یې ماته په خپله د ورډ اپلیکیشن په منځ کې معلومات راکړل، بغیر له نه چې زه کوم براوزر ته ورشم لکه کروم ته یا کوم بل براوزر ته هلته یې سرچ کړم، اتومات ماته یې د منځ کې براوزینګ وکولو. یعنې مایکروسافټ ورډ له ویکیپیډیا سره وصل شوی دی، اوس د هغې نه معلومات مستقیما رااخلي د شي په مرسته باندې، د اډین په مرسته باندې. صحیح ده. دا یې دغه ګروپ ګټه ده. ته کولی شي چې خپله هم اډزین جوړ کړي، خپله یو شی جوړ کړي، مثلا شیر یې کړي، نور څوک دغې څخه استفاده کوي، او کولی شي ځینې مخکې له مخکې هغه هم استفاده کړي. په دغې باندې چې کلیک وکړئ دا په زرګونو باندې اډ انس راته ښایي. صحیح ده. دا یې سټور ده، اډ انس سټور ورته ویل کېږي. هر یو کولی شي اډ کړي. په اډ باندې کلیک وکړه اتومات تاته اډ کېږي، تا ډاکومنټ ته اډ کېږي. اما د اډ کېدو څخه مخکې تاته یو وارننګ درکوي چې چېرته دا اډ انس کوې اضافه کوي خپل ډاکومنټ ته، شاید دا یې تا ډیټا ته اکسس پیدا کړي، نور د خوا خپله ته ورته چې یس نور اډ کېږي. پوه شو ورباندې. بل آپشن یا یو کین ډو دیٹ، ته کولی شي دا څنګه کوې، کنټرول سی کلیک کنټرول وي، مکمل هغه شیان دلته کاپي کولی شي. صحیح. د کاپي دپاره خو بیا موږ بېلابېل آپشن نور هم لرو. یا
ته کولای شي ډاونلوډ یې کړې کاپي یې کړې مثلا په دې شکل باندې پیسټ کړې په دې شکل یا په اوریجنال شکل باندې صحیح ده هر شکل باندې چې خوښېږي دا خپله موږ سره ډاونلوډ شو که نه ډیټا در واخیسته معلومات در واخیسته ډاونلوډ یې کړل خپله یې تا کمپیوټر ته بیا که انټرنېټ ولرې که یې ونه لرې استفاده کولی شي صحیح ده کاپي دې کړل پیسټ یې کړل نو داسې لکه معلومات چې ډاونلوډ کړل صحیح دا د موږ سره د کوم فیلډ شو اډ انس فیلډ شو نور ویکیپیډیا په منځ کې د موږ ته کتاب شتون لري چې ویکیپیډیا یې منځ نه موږ کتاب هغه لکه د هغه څخه د کروم څخه د ویکیپیډیا په منځ کې د موږ سره خالص معلومات دي دا رقم لیکنې دي ټولې صحیح ده لیکنه کاپي کوو دلته یې موږ پیسټ کوو په خپل هغه کې دا د موږ سره د اډ انس ګروپ شو د هغې نه وروسته د موږ سره میډیا ده میډیا په ګروپ کې د موږ سره انلاین ویډیوګانې دي ته په دې باندې کلیک کوې اوس دلته یارېل ورکوي د یوټیوب مثلا د ما د یوټیوب یو ویډیو راغلی د هغه د ما یوټیوب چینل څخه دلته دغه یارېل یې کاپي کوي یعنې مکمل ادرس یې کاپي کوي دلته یې ته ورته پیسټ کوي کنټرول یې کوي هغې څخه وروسته چې په انسرټ باندې کلیک وکوي اوس دا د یارېل غلط ده ځکه دا خو ما کوم بل شی ورته وکړل دا هغه لیکنه وه صحیح ده نو د همغې سورس څخه ویډیو اخیستل کېږي ته ډاکومنټ انسرټ کېږي سمه ده مثلا د یوټیوب څخه یو ادرس کاپي کوي دغه ځای کې پیسټ کوي ورته اتومات د همغې ویډیو اخیستل کېږي دلته اتومات اچول کېږي دغه ډاکومنټ کې صحیح ده بل مهم ګروپ چې د موږ سره لینکس ګروپ ده لینکس لینک لکه څنګه چې د نوم څخه ښکاري یو شی لینک کوي لینکینګ صحیح ده مثلا ته غواړې چې ډاکومنټ یوه برخه دلته راځم زه لیکم خپل نوم لیکم نصیر خان نور صحیح ده په آخر کې مثلا د کتاب په اول کې زه غواړم چې کله څوک په دغې باندې کلیک کوي اتومات د ما پروفایل ته باید لاړ شي فیسبوک زه لینکینګ کوم صحیح ده نو راځم دلته په لینک باندې کلیک کوم ما ته وایي ته غواړې چې دا له کوم ځای سره لینک کړي صحیح ده زه ورته وایم زه دا غواړم چې له www.facebook.com او د هغې څخه وروسته ما ادرس شی ده په هغې کې فرست نصیر نور اول چې هغه د فیسبوک کې رجسټر دغه ځای یم صحیح ده مثلا دا یې معلوم ده فیسبوک سره نو تاسو به خپل د فیسبوک هغه نوم نه چې مثلا تا په فیسبوک کې ځان ته نوم ورکړی دی چې احمد محمود علي هغه نوم نه کوم نوم چې تا په یارېل کې راځي ما په یارېل کې اوس د هغه نوم راځي فرست نصیر نور دا یې ما د یارېل نوم ده دا یونیک ده بل هېڅوک هم نشي کولی چې فرست نصیر نور خپل هغه ته انتخاب کړي فیسبوک ته دا فقط اوس د ما ده صحیح ده نو زه اوس په ده باندې کلیک کوم اوکې اوس دا د ما سره بوک مارک شو دا ما سره لینک شو اوس کله زه کنټرول پریس کوم او په دې باندې کلیک وکوم تاسو ګورئ ورته چې تاسو انټرنیټ کنکشن ولرئ اوس ورډ کنیکټ کېږي له کوم ځای سره د فیسبوک سره اوس فیسبوک ته ورغلو فیسبوک کې اوس سرچینګ کوي کوم ځای ته ځي د ما آی ډي پیدا کوي صحیح ده او هغه آی ډي اوس ماته لوډ کوي یعنې د ورډ له منځ څخه زه کولی شم چې د یو لینک په مرسته باندې لینک جوړ کړم یو بل ادرس ته کولی شي فیسبوک ادرس اوسیږي کولی شي یوټیوب ادرس اوسیږي کولی شي کوم بل ادرس په انټرنیټ کې اوسیږي نو مستقیما د همغې ځای ته ریفر کوي همغې ځای ته د ورلیږي چې کوم ځای د تا په کار ده دا چې انټرنیټ ضعیفه ده ما ډاکومنټ ما پروفایل په لوډ کولو کې یو څه وخت نیسي دا اکثرا په هغه ځای کې په کار کېږي چې تاسو مثلا یو لیکنه کوئ لیکنې په منځ کې بیا تاسو ته یو ریفرنس راځي تاسو ورته چې دغه معلومات ما دغه ځای څخه راخیستي www.something.com صحیح ده دغه ځای څخه ما راخیستي دي نو بیا چې څوک په دې باندې کلیک کوي اتومات یې همغه ځای ته ورلیږي دا بیا ډېر تاسو لیکنه دقیق کوي یعنې زیات کرهوالی ورکوي صحیح ده دا ګوره ما هغه ته اتومات سره راوستی ډاکومنټ صحیح شو نو دا د موږ سره د لینک ګروپ ده په دې کې موږ تاسو کولی شئ څه وکوو لینکینګ وکوو بوک مارک مرسته باندې ته کولی شي لیکنه یوه برخه د له بلې برخې سره ورکړي یا مثلا یو شی بوک مارک کړي صحیح ده مثلا زه دا بوک مارک کوم راځم دلته لیکم ورته چې سټارټ یو پیج ده صحیح ده اډ اوس راځم دلته په دې ځای کې مثلا راځم بوک مارک ته بیرته په سټارټ باندې کلیک کوم اتومات دلته څنګه کېږي زه ورته راځم یعنی یو شی ته بوک مارک کوي یا مثلا کولی شي یوه برخه له بلې برخې سره لیکنې وصل هغه ورکړي ارتباط سره ورکړي مثلا اوله صفحه د سلمې صفحې سره ارتباط ورکوي یوه موضوع د نیمایي دلته تشریح کړي د یو کتاب نیمایي د په سلمه صفحه کې تشریح کړي دواړو ترمنځ یو اړیکه جوړوي یو ریلیشن جوړوي د لینک او د بوک مارک دواړو مرسته باندې ته کولی شي جوړې کړي اما لینک کولی شي چې د خارجي هغه سره هم ته وصل کړي لکه اوس چې تاسو ولیدل صحیح ده ما خپله ځان ته لینک جوړ کړو چې څنګه کلیک پرې کوم اتومات ما لیږي خپل فیسبوک پاڼې ته یعنې خارجي هغه سره ما اړیکه ونیولی شي په مرسته باندې د لینک په مرسته باندې سمه ده
او کراس ریفرنس هم چې دا هغه هم د همدغه لپاره استفاده کیږي. کولای شي یو شکل ده هغې لپاره مثلا ته کیپشن وټاکې، هغې ته مثلا ته یو نوم ورکړې، هایپر لینک ورته هغه کړې. دا چې کله موږ تاسو بیا ریفرنسینګ ووایو ریفرنس ګروپ ته، په دې کې بیا چې څه ډول یو شکل ته نوم انتخابوو او څه ډول هر شکل باید د هر فصل شکل باید خپل نمبر ولري او نوم باید ولري. بیا هغې نه وروسته په دې باندې بحث کوو چې دا ریفرنس څه ډول موږ د هغې سره ارتباط ورکولی شو. اوس زیات تشریح موږ د یو هغه ته فقط نه ورکوو، د یو کمانډ ته فقط. راځو د بل ګروپ ته، کمنټس ګروپ ته. ځینې وخت تاسو ته یو څوک لیکنه درکوي، فرض کوئ تاسو مثلا یو پوهنتون کې استاد یا مثلا رئیس یا مثلا چېرته امیر یې، صحیح ده، تا ته څوک لیکنه درکوي چې دغه لیکنه دې ما وګوره، په دې باندې ته کمنټس ورکړه. ته بیا راځې د چی نه استفاده کوې؟ د کمنټ استفاده کوې. دلته اتومات تا یو پروفایل نوم راځي، نصیر احمد نور د ما پروفایل نیم ده، مایکروسافټ ورډز زه په همدغه هغه باندې رجسټر یم، صحیح ده. زه اوس لاګین شوی یم ورډ ته، لکه فیسبوک ته چې څوک لاګین کېږي، صحیح ده. نو زه اوس کمنټ ورکوم، this word is not an academic word، یعنې دا یو علمي لغت نه ده، صحیح ده. لیکنه ورته کوم، مثلا چېرته لیکنه ده خپل نظر ورته لیکي، نور یې څنګه کوي؟ کلوز کوي. کله چې نفر راځي بیا د لیکنې ته ورته لیکي چې دې ته رسېږي، وایي دلته یو کمنټ شتون لري. کله په دې باندې کلیک کوي اتومات دغه کمنټ ورته ښکاره کېږي. لکه فیسبوک چې ته یو کمنټ چاته ورکوي، یو نظر دې څرګندوي، صحیح ده. لکه تاسو مثلا چې فیسبوک اوس یو چاته یو کمنټ لیکلی، یو څه ورته لیکئ چې مثلا ډېر ښکلی او ډېر پلانکی او ډېر دا شی یوه شی، صحیح ده، یو نظر دی تا، یعنې د هغې په هغه باندې تاثیر نه لري، خو بیا هم یو نظر دی تا. نو چې کله تاسو کتاب هم لیکه یا چا کتاب چک کوئ، د چا لیکنه چک کوئ، تاسو کولی شئ کمنټ څخه په استفادې باندې د هغې ته کمنټ اضافي کړئ، خپل نظریات ورته اضافي کړئ. ته نه شئ کولی د یو چا په لیکنه کې خپله تغییرات راولئ، ووایه د انکلوډ ښه ورډ نه راځئ د انکلوډ په ځای باندې یو بل شی ولیکه، صحیح ده. دا یعنې د قوانینو یو هغه کار ده، یعنې صحیح کار نه ده. او بل ځینې وخت یو څوک لیکنه کوي، تا ته فقط دا صلاحیت درکوي چې ته وکولی شې صرف کمنټس ورکړي، نور نه یې کاپي کړی شي، نه یې بل رقم کړی شي، څه هم ونه شي کولی، فقط کمنټس باید ورکړي. اکثره ځایونه کې خلک همداسې لیکنې کوي. ته بیا کولی شې کمنټ د ګروپ څخه په استفادې باندې هغې لیکنې ته کمنټونه ورکړي، نظریات یې ورته ورکړي، صحیح ده. بل هیډر او فوټر ګروپ ده، ډېر زیات استفاده کوونکی ګروپ ده. هیډر او فوټر، د هیډر په مرسته باندې کولی شو د صفحې په شروع کې یو څه اضافي کړو، صحیح ده. مثلا زه غواړم دغه هیډر باید د ما صفحې په هغه کې راشي، شروع کې فکر جوړونه، یعنې د کتاب نوم څنګه ده اوس د هر د صفحې په شروع کې راغلی ده. د کتاب نوم څه شی ورکړی و په شروع کې؟ فکر جوړونه. ګورې هغه نوم اوس موږ هیډر راوستو، د هرې صفحې په شروع کې هم هغه نوم اوس راغلی، صحیح ده. دا هیډر ده. هیډر څه معنا؟ د شروع هغه د هیډ ده. او بل فوټر ده، یو شی چې په بیخ کې راځي، صحیح ده، د یو صفحې په بیخ کې، دا یې موږ اوس فوټر ده. زه دلته ورته لیکم مثلا دا لیکنه هسې د تمرین لپاره ترسره شوې ده، هیڅ کوم بل something مثلا چې تاسو په ذهن راځي هغه ورته اضافه کړئ، صحیح ده. دا نور کلیک وکړئ، دا اوس د هرې صفحې په آخر کې راځي، نور د هرې صفحې په آخر کې څنګه دي دا راځي، هماغه یوه لیکنه. ځینې شیان تاسو غواړئ چې هرې صفحې ته باید راشي په آخر او په اول کې، نو شي نه استفاده کوو، د هیډر او د فوټر نه استفاده کوو، دغه دوه آپشنونه. سمه ده. د هیډر او فوټر دي موږ سره. نور هیډر او فوټر څخه وروسته ته کولی شې ایډیټ یې هم کړې، دلته هماغه یو شی دی لکه مخکې چې ورته راغللو. او انزرټ پیج نمبر ده، اضافي نمبر ده، په ټاپ کې ورکوي، په شروع کې، په باټم کې ورکوي، په څنډو کې نمبر ورته ورکوي، په وروستني لوکیشن کې ورکوي. اکثره خلک په کوم ځای کې ورته ورکوي پیج نمبر؟ اضافي په بیخ کې، لکه دا 11مه صفحه ده مثلا، دا 2مه صفحه ده، 10مه صفحه ده. ته کولی شې مثلا بیا دا پیج راواخلې، دا پښتو کړي، ورته ولیکې چې صفحه یا مثلا مخ، 10م مخ، صحیح ده. او بل پښتو معمولا په چپ طرف کې نه وي، پښتو په کوم طرف کې وي؟ په ښي طرف کې وي. اوس څومره ښکلی شو، 10م مخ مثلا، اتومات د دې څخه مخکې 9م مخ ده، او د دې نه مخکې 8م مخ ده. ته کولی شې چې مرسته باندې دا کار وکوې، د انزرټ پیج نمبر په مرسته باندې دا کار کولی شي، پیج نمبر ورته اضافه کولی شي، صفحې نمبر اضافه کولی شي ورته. او دا ایموجي ګروپ خو مخکې وویلو، صحیح ده، دا خو ما خپله اضافه کړی اډینس ده. دا دوه ګروپونه چې پاتې دي، یو سمبولز ده او یو ټکسټ ده. د ټکسټ مرسته باندې ټکسټ باکس اضافه کولی شي، مثلا یو لیکنه کوي ټکسټ باکس ورته اضافه کوي، دلته راځي، صحیح ده، په دې شکل سره اتومات ټکسټ باکس اضافي شو. اوس ته کولی شي فقط په همدغې ټکسټ باکس کې لیکنه وکړي، په همدغې ایریا کې ته لیکنه کولی شي، کوم ایریا اوس اضافي شو زموږ سره.
دا یو ټیکسټ باکس دی، لیکنې باکس ده، صحیح ده. لیکنې یو ټولګه ده، یو بل نوم ورته نوم چې پښتو کې ورته اخلي خو هماغه نوم یې ده. دا د دې وظیفه ده. او دغه نور هغه چې دي په دې کې فیلډونه اضافه کېږي، ځینې فیلډونه مثلا آټو ټیکسټ ده، ډاکومنټ پراپرټي ده، ته کولی شي اتر نوم اضافه کړي، مثلا اتر زه خپله یم چې کله کلیک وکړم اتومات د ما نوم اضافه کېږي، صحیح ده. نو تاسو خپل نوم بیا په خپل کمپیوټر کې شاید اضافه شي، د ما نوم به نه اضافه کېږي. نو د هر چا کمپیوټر چې څوک اتر ده هماغه نوم اضافه کېږي، څنګه. نو مثلا فیلډز دي، کولی شي یو فیلډ ورته اضافه کړي. بیبلیوګرافي، اوس هېڅ بیبلیوګرافي د موږ سره شتون نه لري، یعنې هېڅ ریفرنس موږ نه ده کړی تر اوسه پورې. کله چې تاسو لیکنه کوئ، کتاب لیکئ، بل څه لیکئ، بیا تاسې د هرې لیکنې مثلا زه یو څه لیکم په یو کتاب کې مې ولیدل، اتومات هماغه کتاب ریفرنس کوم دلته. دا چې ریفرنس څه ډول کېږي په دغې ټاب کې بیا موږ ووایو اتومات هماغه ریفرنس لیکوال د کتاب نوم یې په کوم کال کې چاپ شوی ده، چا چاپ کړی ده، په څوم چپټر کې د موضوع مې ولیدله، په څومه صفحه کې مکمل معلومات زه اډ کوم، بیبلیوګرافي زه اډ کوم، سایټیشن کوم. بیا چې کله زه په دې باندې کلیک کوم اتومات مکمل لیکوالان ماته راځي. مثلا اوس مخکینی کتاب چې ما لیکلی ده، کله چې په آخر کې ما په دې دلته کلیک وکولو انزرټ سایټیشن یا همدغه بیبلیوګرافي یو نیم سل کتابونو څخه چې ما سایټیشن کړی مکمل په آخر کې ورته اډ شو. یو نیم سل مکمل ریفرنس چې ما د کتاب د لیکلو په جریان کې اډ کړي وو، مکمل د کتاب په آخر کې څنګه شو، سایټ شو ورته اتومات. دا د هغې هغه د بیبلیوګرافي دې ته ویل کېږي. او دلته ابجیکټس دي، کولی شي ابجیکټس ورته اضافه کړي، صحیح ده. مثلا د ورډ ابجیکټ، د اکسل، د اکسس، د مایکروسافټ افیس نور هغه څخه ته هغه کولی شي. او ویژو چې د کمپیوټر ساینس د محصلینو د ډراونګ لپاره ده، یعنې په دوی کې دوی د پروژو دیاګرامونه جوړوي او نور پروژو ته ډیزاین کا ویژو، صحیح ده. نو ته کولی شي دغې یو ډاکومنټ راواخلې په خپل ورډ کې ځای په ځای کړي. مثلا زه وایم د پریزنټیشن د پاور پوینټ باید راواخیستل شي، په دې باندې کلیک کوم، اوس دا یې پاور پوینټ پریزنټیشن ده. نو چې کله دلته کلیک وکړم اتومات یې څخه وځم په دغې فیلډ کې د ورډ په دغې صفحه کې د ما سره مایکروسافټ هغه د پریزنټیشن ده. کله چې کلیک پې کوم اتومات څنګه کېږي، مایکروسافټ پاور پوینټ ته زه لاړم. دا چې هېڅ معلومات په هغې کې نشته، ځکه سپینه صفحه ده. کله چې کلیک کوم ما ته وایي اینډ، یعنې پریزنټیشن دې خلاص شو. اما پریزنټیشن کې ما هېڅ شی هم نشته ځکه ما څه چې ورته اضافه کړي نه وو. ته کولی شي خپل پریزنټیشن ته څو صفحې زیات کړې، مثلا لیکنې زیاته کړي، عکسونه ورته زیات کړي. چې کله دلته کلیک کوې اتومات هماغه صفحې تا ته د ورډ په منځ کې راځي. ته کولی شي د هغې څخه استفاده وکړې. دا د دې وظیفه وه. او دلته د موږ سره معادلې دي، د ریاضي معادلې دي. ما مخکې هم درته وویل چې ورډ افیس چې ده مایکروسافټ د خپلو استفاده کوونکو لپاره ډېر شیان په نظر کې نیولي، یعنې دوی ډېر ضرورات یې رفع کړي دي. لکه اوس ګوره د ریاضي ډېرې معادلې دوی مخکې له مخکې جوړې کړي دي تیارې. ته صرف کلیک ورباندې کوې مکمله معادله تا ته انزرټ کېږي. د دې لیکلو چې ته مثلا دا په دې شکل سره لیکې په ورډ کې ډېر زیات وخت تانه نیسي، ډېر سخت کار ده. اما دوی مخکې له مخکې دا کار څنګه کړی ده، ته فقط کلیک ورباندې کوې اتومات انزرټ کېږي تا ته د چی په مرسته باندې، د انزرټ د ټاب د سیمبولز په مرسته باندې. په سیمبولز ټیبل کې موږ سره ډېر جالب سیمبولونه دي، لکه پای او لامدا او بیتا او دا سیمبولونه دي. ته کلیک ورباندې کوې انزرټ کېږي تا ته. دا سیمبولز د ګروپ هغه ده، هغه وظیفه یې ده، دنده یې ده. نو دا و د موږ سره د انزرټ مینو او د هغې ټول ګروپونه. که چېرې تاسو سره څه پوښتنه وي کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ، او که پوښتنه نه وي نور نو ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.